ملائکو مسجد ګرځولې دي. د دې څخه دا معلومیږي چې بهتري د سیدنا آدم علیه السلام دا په سبب د علم و. ځکه فرشتي دا د الله تبارک وتعالى هغه مخلوق دی چې الله جل جلاله له نور پیدا کړي. په فرشتو کې الله عز وجل صفت دایشي دي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دی د الله جل جلاله نه فرمانی نه کی. الله عز وجل چې دی ته څوای دی په هغه باندې عمل کی او هغه در سره کی. نورانی مخلوق د الله جل جلاله هیڅ قسم نافرمانی نه کی. دغه نورانی مخلوق دا ټول عمر د الله جل جلاله په عبادت باندې تیری. د هغه باوجود الله عز وجل خپل خلیفہ هغه انسان او سیدنا آدم علیه السلام جوړ کی. د هغه باوجود الله تبارک وتعالى سیدنا آدم علیه السلام د ملائکو د پاره مسجد وګرځوي و سیدنا آدم علیه السلام ته سجده وسوه. د دې وجه دا ده چې الله عز وجل و سیدنا آدم علیه السلام ته علم ورکړیو. وعلم آدم الاسماء كلها. په سورة بقره کې الله عز وجل فرمایلی دي موږ و آدم ته د ټولو شانو نومانو ور زده کړه. په تفسیر کبیر کې راځي ای علمه صفات الاشیاء ونعوتها وخواصها. الله عز وجل د ټولو شانو نومان و سیدنا آدم علیه السلام ته ور زده کړه. او بیا د دې شانو صفت او د دې ټولو شانو خواصم الله جل جلاله خاصتونه او په دې کې چې کم ګټي او فائدې پرتی دي د دې ټولو شانو نومان او د دې خاصتونه الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وښول. تفسیر کبیر اول جلد صفحه 390 کې امام رازی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې وعلم آدم الاسماء كلها څخه هغه څه چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وښول. دی وایي دا د ټولو شانو نومانو او بیا د دې صفاتو او بیا د ټولو شانو خاصتونه د الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وښول.